ما جراني صاحب لخوا کوم کتاب راکول سوی ده دغه کتاب نوم د بنده دروازه. په دې کې دا لیکوال چې د نصیب الله سیماب صاحب په دې کې سوی 10 افسانې وي. په دې کې یوه افسانه وایي پاړوګر. پاړوګر معنا دا نه د ماران شرمیان سره وړي. د دې دا یوه کیسه وه چې یو سړی و غریب سړی و نو دوی څو مزدوري به یې کوله. عدالت پاړوګر به بیا راتلو نو دا زمان به بیا ورتلو پاړوګر ته. پاړوګر چې بیا جادو یې پرې وکړ د دوی بیا خاوره خوړل بیا دوی مړۍ نه خوړل. خو دوی ډېر ټایم یو میاشت 2 میاشتې عدالت ته تېر کړې. اخر د کمرو بیخونه یې ووهل. دا زمانه ټول بیخونه یې خوړلي وو. بل ورته ماپښین و په دغه اوار راغله طوفان. دا طوفان چې راغلی دا کمرې ټولې ونړېدلې. د ټول کلي چې و د ماشومان یې په دغه باندې عادت کړي چې دغه خاورې خوري. نو ماشومان چې ټول کلی چې و هغه د کمرې ټولې ړنګې سوې وې. په دې کې چې و نیمه یې مړه و نیمه یې څنګه و. خو د دغه کوم دا سپین ږیری چې و دا کومه کیسه چې یې کوله د دې چې و د دغه یو زمن چې و زمن یې ورک شو او لوڼې چې وې هغه یې ولاړې له کولو ولاړې او د ښځه چې وه هغه یې مړه شوه. دی چې راغلی دی بیا په ماجتو ګرځېدو. له دې کتابه دغه کومې افسانې چې دا پیدې به ورته بیان کړي دغه کومې افسانې چې وې یا دا کتاب چې تا ووایو د دې ته څه وایې مثال د دې څه فایدې دي یا چې تا ووایو دا کیسې دې وویلې یا بل څوک بیا ووایي د دې ته څه وایې څه فایدې وي فایدې بیان د دې دا فایدې دي چې تاسې خوند ځینې واخلئ چې ستاسې زندګي در بدله کړي ده. له دې اوله غټه پیدا ما دا ځینې واخیستل ما خوند ځینې واخیستل او دویمه غټه پیدا دا ما ځینې واخیستلې چې په پښین کې زه نه وم خبر مخکې چې په پښین کې هم دونه غټ غټ لیکوالان شته. دا نصیب الله سیماب صاحب چې دا په اصل کې د پښین ده. درېیمه غټه پیدا ما دا ځینې واخیستل موږ باید پاړوګران پرېنږدو په بازار یا په کلي کې. او څلورمه پیدا مې دا ځینې واخیستل موږ واده وکړو بیا یې موږ پوره کړو هغه واده. زبردست 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 ډېر